حدیث کې راځي چې د قیامت په علامو کې به یو علامت دا هم وي چې یو معمولی مسلې پسې به په اس باندې سور سړی 100 میله مزلو کی داسې ملا به نه پیدا کیږي چې ملا معمولی مسله حل همغه وخت علم ورکیږي لګیا زاړه علما او بزرگان او اتقیا د دین ختمیږي لګیا دي نوی چې کوم را پیدا کیږي هغه نوی لګیا دي په نورو مسلو باندې سر دي څوک د وزیرانو چمچي دي او څوک د حکومت چمچي دي او څوک د بېنظیر په حق کې دعاګانې کوي چې یا الله تخت و بخت برقرار لري خدای ډېره ښه جنۍ ده خدای څه ورته مه وایه مونږ وایو چې خدای دې څه ورته نه وایي د خدای خوښه ده چې ورته څه وایي که نه مونږ خو څه نه شو ویلی ورته مونږ خو زاړه خسیان یو مونږ خو څه نه شو ویلی او د خدای خوښه ده چې څه ورته وایي او که نه قوم وایي ډېر تنګ دی مال خدای دې دا قوم داسې تنګ کړي چې د هر سړي داړه په دې خوله الټي کړي او چې غړپ ناري کړي او داړه یې د خولې نه بوټ وځي داسې د خدای دا قوم تنګ دا چا کړي خو دې قوم کړي که نه